کې د هغه په نظر کې ونیسي هغه وروڼه کوم پردي نظام پردي کس پردي ایډیالوژي پردي فکر پردي مفکورې پردي هېواد ته به جاسوسي نه کوي که د جاسوسي الزام پر چا باندې اوس تحقیقات به ځینې کېږي که اتهام ور باندې راغی تحقیقات به ځینې کېږي او که داسې وي چې خدای مه کړه په دغه تور باندې څوک ونیول شو بیا به یې سزا معلومه سزا د پردو خلکو دپاره به کار نه کړي زما او ستا مامور چې ما تا سره کار کوي دا به د پردو خلکو دپاره کار نه کړي بله خبره دې واورئ دا مامورین حضرات نور خو دوی هېڅ مشکل دې موجودي سره نه لرو نه په دې باندې کار امر بالمعروف وزارت هم جوړ شوی د هغو که بیا خپل هر څه ورباندې تطبیق کول هغه د هغو کار ده ما او ستا د کمیسیون کار نه ده ما او ستا د کمیسیون کار یې دا بل ټکی هم ده دغه مامورین چې ما او تا سره کار کوي که مامور ته که طالب د کار یو په دغه ټکي ګوره موږ ټول سره شریک یو چې د پردو دپاره به جاسوسي نه کوي هغه کسان چې له دغه هېواده څخه تښتېدلي دي او تللي دي بېرته په بغاوت غواړي بغاوت وکوي دلته اختشاش جوړ کړي د نظام په خلاف باندې کار وکوي د هغو سره کې اړیکه ټینګولې دغه به جدي تعقیبېږي بیا موږ ته راپور راکول کړي نور له دغه څخه ما څه نه به په مامور باندې کار لري نه به ورسي کس باندې کار لري نه به سړکان نسي نه به چاپې وهي نه به په خلکو باندې کار لري د سفرو تصفیه ستاسو اړوند ده هغه د خپل نظامي صف د نظامي مجاهدینو تزکیه ده او هغه په څه ډول باندې کوي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ګورئ هر څوک فاسق نه ده البته نه ټول شندانې خالي هم له کسبه څخه څوک شندانې نه وي ځوانه دا علما دا ټول خلکو ماتې وه ته ستاسې راپور راوړي علما نه درته راوړي هغه استادان نه درته راوړي چې وایي دلته بد سړی ده یو څوک یې درته راوړي هغه یا مجهول الحاله ده یا معلوم الحاله ده هر ډول څه ده ته به د هغې موضوع تحقیق کوي تر څو یو سم سړی د تا څخه ونه ټکولی ته به د صف څخه وباسي بدنام به کړي هغه به د صف مخلص وي مجاهد به وي هغه د شهیدانو د کورنۍ سړی وي ګورئ تربګنۍ دومره ډېرې دي موږ ته تقریبا دا د شکایت مسؤل دلته ناست دی عمومي د شکایت مسؤل د وزارت هم ده او د کمیسیون هم ده دلته ناست لطیفه صاحب په نامه دغسې تاسو پوښتنه وکړئ دوی وایي د 1000 د 1500 تر مابین شکایتونه راته راځي د 1000 تر 1500 پورې د شعاروز کې شکایتونه راته راځي نو څومره ډېر دی خو چې پسې وایي چې تقریبا په سر کې 15 یې پروپاګانډ دی د خلکو د بدنامۍ لپاره خلک دسیسې جوړوي دلته خلک تربګنۍ سره لري ګوره قومي مسایل دي دلته سمتي مسایل دي د افغانستان کې شته دلته نظریاتي مسایل دي دلته مذهبي مسایل په تا باندې به بل ورځ بل څوک ټکولی ګوره وروره نه به په شیعه کار لري د دغه وطن شیعه د دغه وطن شیعه ده د دغه وطن هزاره د دغه وطن هزاره ده د دغه وطن سیک د دغه وطن سیک ده د دغه وطن هندو د دغه وطن هندو ده البته ګورئ یوه خبره واضحه ګورئ درته کوم د افغانستان په تېرو پخوانیو قوانینو کې چې هغه د امیر المؤمنین رحمه الله ملا محمد عمر مجاهد په وخت کې هم تعمیل و د تطبیق وړ و هغه دا و په افغانستان کې دوه ډول مذاهب دي یو مجاز بل غیر مجاز مجاز هغه چې اجازه ورته شوې په پخوانیو قوانینو کې هغه د سیک هندو او په مسلمانانو کې تسنن تشیع دغه بس په افغانستان کې رایج مذاهب او سیک کولی شي چې خپله محدوده کې خپل کار وکړي خپل زندګي وکړي هندو کولی شي خپل تجارت وکړي کاروبار وکړي زندګي وکړي د افغانستان افغان سیک ده افغان هندو ده او په مسلمانانو کې اهل تسنن او اهل تشیع دا آزاد مذاهب دي په دې باندې څوک کار نه ورته دغه څخه ماتې ورکړي د یهودیانو د فریمیسن زامن نن په هره ټولنه کې شته د هغو د خفیه تحریک انډیوالان نن په هره ټولنه کې شته هغو ته به متوجه کېږي عیسایي دلته بند ده دلته یهودي بند ده د فریمیسن نوغې بند دي د هغو جاسوسان دلته بند دي دلته د غرب تعلیم څوکې دلته بند دي دلته د غربیانو هغه روزل شوي جاسوسان دلته بند دي چې هغه د هغو دپاره کار کوي دلته په نورو نظریو باندې ملوث خلک هغه بند دي وروره دلته مطلق له دغو څخه ماته چې په افغان ټولنه کې شته چې اهل تسنن تشیع دا په مسلمانانو کې او په غیر مسلمانانو کې سیک او هندو دغه ترور په ټولو حقوقو به ټولو ته قایل کېږي په چا باندې به د مذهب په لحاظ د صنف په لحاظ د ژبې